شنونکي وایي پاکستان دوه لوبه کوي او د خپلو موخو په لټه کې دی. په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې وروستیو کې ویلي دي چې د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل د نړیوالې ټولنې پریکړې او همغږۍ پورې تړاو لري. د احمد خان په وینا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندل لپاره د سیمې د هیوادونو هوکړه مهمه مسله ده چې دغه هیوادونو دریځ د اسلامي امارت لپاره مهم ګڼل کیږي. د چاریو شنونکي په افغانستان کې د پاکستان د سفیر وروستۍ څرګندونو په اړه وایي چې دغه هیواد د اسلامي امارت پر وړاندې دوه ډیپلوماسي پر مخ وړي. د سیاسي چارو شنونکي جواد حسیني سلام وطندار ته وایي چې پاکستانی چارواکي د اسلامي امارت رسمیت پیژندنې پر ځای د خپلو ګټو په لټه کې دي، په داسې حال کې چې دوی ته د اسلامي امارت وضعیت چندان ارزښت نه لري. نوموړي وویل پاکستان د اسلامي امارت پر وړاندې دوه چلن لري. ځینې ټینګار کوي چې هر څه زر باید اسلامي امارت سره ټولو برخو کې په ځانګړي ډول د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو برخه کې همکاري وکړي. په ورته مهال کې د چارو یو بل شنونکي مصطفی علیزاده په دې باور دی چې پاکستان د لایبګرۍ په هڅه کې دی او کوښښ کوي چې د اسلامي امارت او نړیوالو ټولنې پر راضي ساتلو سره هممهاله خپلو له وړاندې ټاکل شوو موخو ته ورسیږي. هغه وویل پاکستان هیلهمند دی چې افغانستان به په نړیوال نظام کې وکولی شي د ملګرو ملتونو څوکۍ ترلاسه کړي او خپل پخوانی سیال هند ته ماته ورکړي او له دې لارې د پاکستان دولت هم در خپل کنټرول لاندې راولي. د افغانستان حاکم نظام په توګه د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل هیواد او بهر کې له مهمو مسایلو څخه دي. یو شمېر هیوادونه هم د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل لپاره خپل شرطونه وړاندې کړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان دغه کار ته د رسیدو لپاره کوم اقدامات تر لاس لاندې لري.